که تاسو غواړئ چې خپل یوټیوب چینل تباه او برباد کړئ او هیڅکله په یوټیوب باندې کامیاب نشئ، نو بیا دغه 3 کارونه دي، بس صرف دا کوه او چینل به د جوړولو نه ختم شي. هیڅکله په یوټیوب باندې کامیاب نشي. په فرست نمبر باندې دی خپل ویډیو په خپل کتل. ډیر داسې کسان دي چې کله هغوی ویډیو اپلوډ کړي کنه، بس په خپل ولکینی ګوري او همداسې بار بار ګوري. د هغوی دا خیال چې ګندې سره به واچ ټایم زیات شي، یوټیوب به زموږ ویډیو پروموټ کړي، خو دا ډیر غلط کار دی. د یوټیوب نه تاسو بیوقوفه نشئ جوړولی. هغه ته پته لګي چې دا ویډیو ته په خپله ګورئ او په دې طریقه باندې کله چې تاسو داسې کوئ نو د پروموټ کولو په ځای باندې یوټیوب ستاسو ویډیو راخلي او ډسبین ته یې ورغورځوي. کله چې ستاسو چینل مونیټایز شي او بیا تاسو دغه شان خپل ویډیو ګورئ نو بیا یوټیوب څه چل کوي، ستاسو د ایډسنس اکاونټ دا مکمل بلاک کړي. نو دا یو ډیره غلطه طریقه ده. که غواړئ خپل چینل تباه او برباد کړئ بیا دا کار جاري وساتئ. په دویم نمبر باندې ډیر خلک داسې کار کوي چې ویډیو اپلوډ کړي، بس د خپلو ترونو بچو سره، ماماګانو بچو سره، خپل خپلوانو سره یا ملګرو سره د هغې لینک شیر کړي، چینل مې جوړ کړو، دا ویډیو دا وګوره، لایک که سبسکرایب که. صحیح دی، هغوی به ستا ویډیو لایک هم کړي، سبسکرایب به هم کړي، کیدای شي دغه کوم لینک تا ورلېږلی دغه ویډیو هم وګوري، خو دې نه بعد بیا هغوی ستا ویډیو نه ګوري، هغوی په دې کې انټرسټډ نه دي. نو کله چې ستا ویډیو هغوی نه ګوري، یوټیوب ته ریډ سیګنل لاړ شي او یوټیوب داسې کار وکړي چې ستا ویډیو بیا نور خلکو ته هم، سمو خلکو ته هم، څوک چې ورکې انټرسټډ دي هغوی ته هم نه ورمخکې کوي، ځکه یوټیوب ته دا پته الریډي لګېدلې وي چې دغه خلک یې نه ګوري نو دا ویډیو په دې کې څه کمال نشته دی، نور خلک یې هم نه ګوري. نو خپل ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ، د رشته دارانو سره، به دې سره به ستاسو چینل تباه او برباد شي. په دریم نمبر باندې دی تاسو به کتلي په فیسبوک باندې مې اشتهار چلیږي، په یوټیوب باندې هم چلیږي، و 4000 غنټې واچ ټایم واخلي او 1000 سبسکرایبرز واخلي. موږ سره هم خلک رابطې کوي، ما ته تیار مونیټایز چینل راکړه. نو ګوره کامیابي په پیسو باندې نه اخیستل کېږي، د دې چینلو هیڅ فایده نشته. تاسې پیسې ووهه ځان ته مه تباه او برباد کوئ. د دې په ځای باندې خواري او محنت وکړئ او خپل چینل چې کوم دی دا په خپله کامیاب کړئ. د دې خبرو نه علاوه ډېر خلک داسې کار کوي چې کله د هغوی په ویډیو باندې 3 ویوز راشي، 40 50 ویوز راشي، بس دا ویډیو هغوی ډیلیټ کړي. دا غلط کار دی. د یوټیوب اټومیشن په کورس کې موږ الریډي ښودلي دي، دغه د انګلیش نوی چینل چې زموږ وایرل شوی دی دا به هم ورکې ډسکس کوو. ګوره زموږ داسې ویډیوز دي چې په هغې کې په 3 میاشتو پورې 3 ویوز هم پرې نه دي راغلي، په 5 او 6 میاشت باندې بیا په هغې باندې په لکونو ویوز راغلي دي. نو تاسو ته پته نه لګېږي چې ستاسو ویډیو به کله وایرل کېږي او کومه ویډیو به وایرل کېږي. خپله ویډیو هیڅکله مه ډیلیټ کوئ. بل په خپل چینل کې به اچار نه جوړوئ. لکه زیات تر کسان داسې کار کوي که نه چې هغوی یو ویډیو لکه فار ایگزامپل د انګلیش په باره کې اپلوډ کړي چې نن به موږ انګلیش زده کوو، بله ویډیو اپلوډ کړي چې د مونځ طریقه درته ښیم، د مونځ د صحیح مونځ طریقه، یعنی مطلب یو ویډیو د یو څه په باره کې، بله د بل څه په باره کې، یو نیش راټایټ کړئ، په یو نیش باندې کار وکړئ. نن دی که سبا دی ستاسو صرف یوې ویډیو ته انتظار دی، یو ویډیو وایرل شوه که په دې چینل باندې 100 ویډیو کې 1.5 سل دي، په هغې باندې بیا په خپله ویوز راځي، په خپله هغه بیا یوټیوب نورو خلکو ته سجیسټ کوي.